د دنیا د ټولو نه غټ ډیم کوم یو دی؟ د معلوماتي خزانې د یوټیوب او فیسبوک پیج کې ټولو ملګرو ته وایم هرکلی د انساني تاریخ د ټولو نه غټ ډیم د چین په هوبې پراوینس کې موجود دی چې د کوم نوم دی تھری ګورجیس ډیم چاینا. دا ډیم 2300 میټره اوږد او د 8 منزلو عمره اوچت دی. تھری ګورجیس ډیم د چین د ټولو نه اوږد سیند باندې جوړ کړی شوی دی. دا سیند 6000 کیلومتره اوږد یونګزي ریور دی. دا د چین خو څه بلکې د ټول ایشیا د ټولو نه اوږد سیند دی. د چین په ویسټ کې د غرونو نه شروع شوی او بیا نیم چاینا باندې راتیر شوی دی. د شنګای سره نږدې په ایست چاینا سی کې غورځېږي. په 1911 کې د بارانونو په وجه دومره خطرناک سیلاب راغلو چې کوم هر طرف ته ډیره زیاته تباهي وکړه او 2 لکه خلک په دې سیلاب کې مړه شو او په لکونو خلک د دې سیلاب د وجې بې کوره هم شو. د دې سیلاب نه پس 20 کاله پس په 1911 کې بیا دومره بارانونه وشو چې بیا هغه رنګ سیلاب راغو. خو دې ځل دا سیلاب د هغه بل سیلاب نه هم زیات خطرناک و. دې ځل دې سیلاب دومره نقصان وکړو چې حکومت ته څه اندازه هم نه کېده. دا سیلاب دومره خطرناک و چې دې ځل دې سیلاب 10 لکه خلک مړه کړ او په لکونو خلک د دې د وجې بې کوره هم شو. د دې نه پس هم ډیر سیلابونه راغله خو بیا د دې نه پس چین د دې مسلې مستقل حل لپاره کار کول شروع کړ او د دې دپاره یې د ډیم منصوبه جوړه کړه. خو مسله دا وه چې دومره غټ سیند باندې ډیم جوړول څه آسان کار نه و. هم په دې وجه چاینا ته څه غټ کار کولو. تھری ګورجیس ډیم د کار شروعات په 1994 کې شروع کړی شو او په دې ډیم با په یو وخت کې 40,000 مزدورانو کار کولو. پورا 19 کاله پس په 2011 کې دا ډیم مکمل کړی شو. د دنیا د ټول نه غټ ډیم سره سره دا د دنیا د ټول نه غټ کانکریټ سټرکچر هم دی. په دې ډیم کې 2.8 لکه کیوبیک میټر کانکریټ استعمال کړی شوی دی. د ماهرینو خیال دی چې دومره زیات کانکریټ که سویزرلینډ غوندي پوره ملک کې واچولی شي نو پوره سویزرلینډ به په 2 فوټه کانکریټ کې ډوب شي. تاسو دا پته شته چې د دې ډیم د اوبو سټور کولو صلاحیت دومره زیات دی چې د ټولې دنیا د تاویدو سپیډ کې هم د دې وجې مدم شوی دی. د ناسا د ساینټیسټ د وینا مطابق تھری ګورجیس ډیم د اوبو د ډب کېدو په وجه د ټولې دنیا په تاویدو کې 0.0 مایکرو سیکنډ پورې مدمواله راغلی دی. یعنی دا دنیا صرف د دې ډیم په وجه په پوره ورځ کې 0.06 مایکرو سیکنډ لوی شوې ده. دا څه دومره غټه خبره نه ده چې کوم مونږ ته پته ولګي. خو د انسان جوړ کړی شوی دا واحد څیز دی چې کوم د دنیا د تاویدو سپیډ هم مدم کړی دی. اوس ظاهره ده چې په دې به دومره غټه خرچه هم راغلی وي. نو چاینا په دې ډیم تقریبا 22 بلین ډالرز خرچ کړي دي. همدغه رنګ 100 داسې ملکونه دي په دې دنیا کې چې د چا ټوله GDP د تھری ګورجیس ډیم نه هم کمه ده. د دنیا د ټول نه غټ ډیم سره سره دا د دنیا د ټول نه غټ پاور پلانټ هم دی. په دې کې 22 ډیر طاقت والا ټرباین جنریټرز لګېدلي دي چې کم په یو ځای 2500 میګاواټه پورې بجلی جوړوي چې چرته د دې ډیم په وجه سیلابونو باندې کابو موندلی شي. هملته د دې نه په چین کې 6 کروڑه خلکو ته فایده هم رسي. د دنیا کې لوی 20 پاور پلانټو خبره وکړی شي نو په دې 20 کې 9 پاور پلانټه د چاینا دي. د بجلی پیداوار او د سیلابونو کنټرول کولو سره په دې سیند باندې د شپینګ کار هم کولی شي. دا د دنیا واحد داسې ډیم دی چې په کوم کې د کشتو دپاره لیفټ هم جوړ کړی شوی دی. د تھری ګورجیس ډیم مکمله کیپیسټي 115 میټره ده. تر اوسه پورې 140 میټره پورې دې کې د اوبو سټوریج ریکارډ کړی شوی دی. که تاسو دا قسمه معلوماتي ویډیوز کتل غواړئ نو سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل معلوماتي خزانه او زموږ د فیسبوک پیج هم په دې نامه سره دی. جزاک الله.